زما سره تقریبا یو څو افغانانو 2 کال نه تاسو معلومات په سوشل میډیا کې فعالیت کوو د پاکستان د دهشتګرد ریاست په خلاف، د پاکستان د فوج په خلاف، د آی سی په خلاف. ښکته پښتانه څه کوي چې موږ د کنځل او بد ردې ویلي، خپل د افغانستان افغانان پښتانه بل تر راتلې موږ پسې به ویډیوګانې ډکولې او ویلې به چې دا نفرتونه تاسې خوروئ. موږ به ورته ویل چې په سپین بولدک کې زموږ خویندو میندو سره ظلم کېږي، په تورخم کې زموږ خویندو میندو سره ظلم کوي، پنجابي دا پنجابي ریاست د به ویلې دا تاسې وروره راځئ ویډیوګانې کوئ د پاکستان په خلاف خبرې کوئ او ځکه دا پاکستان دا کار زموږ افغانانو سره کوي او دا ظلم کوي د مهاجرو سره په پاکستان کې. خو نن زه د هغه افغانانو نه پوښتنه کوم چې نن خو پی ټي ای والا چې دي دا خو پاکستانیان دي، دا خو هغه پی ټي ای والا دي چې دي د فوج حمایتیانو د فوج په سر خلکو ته کنځلې کولې، د فوج په سر باندې قربانیانې ورکولې، ته مبارزه کوله. ولې د پی ټي ای د ځوانانو سره دا ظلم کوي د پاکستان فوج او آی اس آی؟ ولې د پی ټي ای خویندې میندې بې عزته کوي؟ ولې د پی ټي ای سپین ږیري بې عزته کوي؟ ولې د عمران خان بې عزته کوي؟ ولې د عمران خان د پارټۍ خلک په زوره په مجبورۍ وته وایي چې پاک فوج زنده‌باد؟ خو د دې نه دا معلومه شوه موږ په حق روان یو که نه، موږ صحیح خبرې کولې که نه. زه په میډیا کې تاسو معلومات افغانان وروڼو د 2 کال نه یم او یقین وکړئ چې موږ کنځلې اول نه دي شروع کړي، زموږ ځوانانو ما خو کنځلې نه دي کړې، الحمدلله دا بریکاټ باندې هر څه پراته دي. خو زموږ بعضې افغانانو چې کنځلې کولې د بده مرغه ښکته پښتنو اول دا کنځلې شروع کړي، یعنې دې ته زه شهیدي ورکوم. خو نن هغه زموږ ښکته پښتانه ورونه ولې خپېمانه دي، ولې بخښنې غواړي، ولې معافیانې غواړي چې یاره موږ زیاتې کوو؟ نو دا معلومیږي دا چې موږ په حق روان یو او په حق روان یو. موږ د دې پښتنو سره هېڅ مشکل نه لرو زموږ دغه سره، خو موږ خو به همدغه فوج یادو، موږ خو به همدغه اداره یادوله، موږ خو همدغه آی اس یادو، موږ خو همدغه پاکستان ریاست یادو، عام خلکو ته خو زموږ سلام و. مګر د هغې په مقابل کې به موږ ته پنجابیان نه راتلو، سندیا به نه راتلو، بلوچیا به نه راتلو، کشمیری به نه راتلو، دغه خپل پښتون ور به راتلو، وروره زموږ خویندې میندې او زموږ سپین ږیري او زموږ مشران به کنځل. موږ د پیغور پیسه ښکته پښتنو ته خبره نه کوو، زموږ ورونه وو، زموږ ورونه دي او زموږ ورونه به وي انشاءالله. خو د دې نه دا هغه خلکو ته زما دا میسج دی، هغه افغانانو ته چې دلته به راتله موږ ته به دا پیغورونه راکول چې تاسې په میډیا ناست یاست د پاکستان خلاف خبرې کوئ او مهاجرو سره هلته ظلم کېږي. نن خو دغه خلک خپله پاکستاني دي، یعنې د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان د فوج د آی سای ته هېڅ دا مهمه نه ده چې دا پاکستانی دی که دا افغانستانی دی که دا پلانې دی بستانی دی، چې په هر چا باندې زور رسېږي، چې هر چا سره ظلم کوي دې وروره په هغې سړي سره ظلم کوي، چې په هر چا باندې زور ورسېږي. نن تاسې وګورئ، تاسې نن وګورئ په هغه ځایونو کې چې موږ به مظاهرې کولې د پاکستان د سفارت مخې ته د پاکستان په خلاف باندې، امقه پاکستانیان امقه زموږ پښتانه ورونه په راځي په میډیا کې وسیلانه کوي چې پلاني دي کې د پاکستان په خلاف مظاهره ده او په بیساني دي کې د پاکستان په خلاف مظاهره ده. دلته په لندن کې موږ په لسهاو مظاهرې کړي د پاکستان د سفارت مخې ته په خلاف باندې، په همغه ځای کې اوس پاکستانیان ولاړ دي، پی ټي ای والا ورونه ولاړ دي د پاکستان په خلاف باندې مظاهرې کوي، د فوج په خلاف چغې وایي. خو دا چغې موږ هم هغې وخت کې ویلې، موږ هم دا درد لیدلی و، موږ وطن یې ورانه و که نه، زموږ خلک یې بې عزته کول که نه. نو دا د هغه افغانانو دپاره دا ویډیو ده، کوم به چې موږ ته ویله چې تاسې نفرتونه خوروئ، ستاسې د لاسه مهاجر په تنګ کېږي او ستاسې د لاسه صاحب مهربانه دا خویندې میندې په سپین بولدک او په سند او په بلوچستان کې په نورو ځایونو کې کړول کېږي. اوس خو دغه خپلې پاکستانیانې د پی ټي ای والا ولې د عمران خان خبره چې 300 ښځې د پی ټي ای والا وړي دي په پنجاب او په نورو ځایونو کې، همدغه آی سی همدغه خلکو. الحمدلله زموږ مبارزه د حق مبارزه وه، موږ رښتونکې مبارزه وه، موږ کنځلې نه دي شروع کړي، کنځلې بعد ښکته ورونو زموږ شروع کړي، بیا ورسره پورته د افغانانو پښتنو هم شروع کړي. کنځلې هېڅکله ښه شی نه دی، خو نن هغه د دې خپله بښنې غواړي چې موږ غلطي کړې وه، موږ د افغانانو ته بې ځایه کنځلې کول، موږ افغانستان ته کنځلې کول، موږ د فوج په مقابل د فوج وغولولو یا د پنجابي یا د آی سی وغولولو چې خپلو پښتنو ته ادا کولو. نو زموږ مبارزه د حق مبارزه وه، انشاءالله دا به جاري وي تر هغه پورې چې تر څو پورې د دې پنجابي ریاست دا کارونه نه مات شوي او دا انجام ته نه رسېدلی. انشاءالله خپله مبارزه به ضرور ساتو او حقیقت رښتیا داسې دی چې تی ویې هېڅکله انشاءالله هغې تا ته الله تعالی تا ته انعام درکوي. رښتیا همیشه دپاره سړی سر اوچت ساتي، مګر دروغ چې ته ویې په موقتي به ته ډېر دغه به وکړي، خو مګر وروسته بیا انجام ښه نه. الحمدلله موږ 8 کالونه رښتیا ویلې د پاکستان په خلاف، حقیقتونه بیانول. اوس وګورئ الحمدلله زموږ ټول د ښکته پښتانه ورونه چې موږ څه ویلې چې موږ څه کول هغه اوس هغې کوي د پاکستان د فوج او د آی سی په خلاف باندې. انشاءالله موږ به درسره یو، زموږ ورونه هستئ، خو بیا دپاره هسې نه چې بیا بله ورځ ستاسې په خپلو ودرېږئ او بیا افغانانو ته کنځلې وکړئ. اوس خو پوه شوئ په دغه باندې ستاسې دښمن او زموږ دښمن یو دی، ستاسې د تباهي د بربادۍ او د بېعزتۍ دښمن او زموږ دا ټول یو دی. او تاسو ته باروبار دا قصې ما په دې سوشل میډیا کړي په اعلان سپارم. دا ویډیو صرف د هغه افغانانو دپاره ده چې موږ ته به یې ویلې چې تاسې نفرتونه خوروئ، د پاکستان په خلاف خبرې کوئ. نن خو هغه د پی ټي ای نفرتونه نه خورول، ولې دې سره دا کار وکړو؟ اسد قیصر غوندې سړی محفوظ نه دی، پرویز خټک غوندې چې وزیر اعلی دغه تېر شوی د خیبر پښتونخوا هغه محفوظ نه دی، هغې ته اختارونه ورکول کېږي. نور خلکو سره به دې څه کړي په د افغانستان یا د نور پښتنو منطقو کې په اعلان